बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। راځو نن لیکچر کې به د ورډ په بل یو ګروپ باندې به خبرې وکړو چې هغه زموږ د لیکنې لپاره ډېر مهمه برخه ده. راځئ د ورډ پروګرام خلاصو. څه ده ورډ لیکم په سرچ کې ور غلط مې ولیک خو سرچ یې راخلي. څه ده ورډ مې ولیک را خلاص مې کړه او بلینک سپیس بلینک پیج مې راواخیسته او رالمه د سایز مې لږ زیات کړ. څه ده ګوره دغه فونټ ګروپ ویلې د تیر لیکچر کې به تاسو کټ کاپي فارمیټ پینټر او پیسټ سپیشل ویل. څه ده نو نن لیکچر کې به تاسو د پیراګراف په اړه خبرې کوو. پیراګراف څه ته ویل کېږي، د څه لپاره کارول کېږي، په دې کې کوم کوم کمانډس هغه ټول به انشاءالله تاسو ته ویل کېږي. ګوره لومړی پیراګراف وپېژنئ. ګورې کله چې تاسو ورډ کې لیکنه کوئ یا پښتو د لیکنه کوئ یا انګلیش کوئ، کله هم تاسو انټر او په خپل لیکنې جریان کې نو پیراګراف دلته قط شو، بیا به نوی پیراګراف شروع کېږي. هر هغه ځای کې چې تاسو انټر والی وي د لیکنې په جریان کې نو تاسو ته هغه پیراګراف هلته قط کېږي، بل به شروع کېږي. صحیح ده؟ لومړی په پیراګراف ګروپ کې موږ سره څه دی راځئ زه څه لیکنه کوم تاسو زه یو عنوان لیکم. کمپیوټر مې تیر ځلې مې لیکلی او بیا مې ولیکه د لږ سایز کموم رینډ لیکم. صحیح ده دا د پریکټس لپاره موږ ته څه لیکنه پیراګراف راکوي. صحیح ده دا مې ولیکه. صحیح ده ګورې کله چې تاسو دغه عنوان لیکلی وي او دغه کمانډ ورباندې اپلای کوئ لکه وګورئ خاص دا مې سلیکټ رالم دا مې پریس کړه. ګورئ دې ته څه ویل کېږي سنټر. کله چې دا پریس کې کنټرول ای د دې شارټ کټ دی نو دا به ټکس به ستاسو سلیکټ شوی ټکس به سنټر ته راشي. که چیرې دا رایټ انتخاب کوي نو دا به رایټ ته راځي. صحیح ده ښي طرف ته د دې شارټ کټ څه دی کنټرول آر دی. صحیح ده او که چیرې لیفټ انتخاب کوي دا به لیفټ سایډ ته راځي. ګورئ کنټرول ای زه پریس کوم منځ ته راځي، کنټرول آر پریس کوم رایټ سایډ ته راځي او کنټرول ایس پریس کوم لیفټ سایډ ته راځي. صحیح ده نو دا د دې لپاره چې زموږ دغه کوم یو ټکس موږ انتخاب کړی منځ ته رایټ سایډ ته او لیفټ سایډ ته موږ دا راوړو. صحیح ده بل دې پسې موږ سره یو کمانډ دی د جسټیفای په نوم باندې. جسټیفای څه کار کوي؟ جسټیفای دا کار کوي ګورئ ما سره دا پیراګراف دی دا ټول پیراګراف ګورئ دا لاین یو بل سره منظم نه دي. دا د منظم کولو لپاره باید موږ د جسټیفای نه استفاده کوو. هغه ځایونه چې تاسو منظم کول غواړئ دا به تاسو سلیکټ کړئ او جسټیفای باندې به کلیک وکړئ. صحیح ده دا وګورئ ټول لاینونه به منظم شي. صحیح په یو اندازه باندې لکه څنګه چې دی خوا. صحیح ده نو دا جسټیفای کوم ځای کې کارول کېږي؟ دا اکثره که ستاسو فکر دا په اخبارونو کې او مجلو کې ډېر کارول کېږي. نو زه کله چې په دې ډاټ باندې کلیک وکړم ماته یو صفحه خلاصېږي. ګوره جسټیفای لو او جسټیفای دا دواړه یو شان دي. صحیح ده عیناً یو کار کوي. جسټیفای میډیم لکه وګورئ سپیسز د دې په ترمنځ زیات شو. که چیرې جسټیفای های باندې کلیک وکړو دا به نور هم دا سپیسز زیات شي. صحیح ده نو دغه جسټیفای د که چیرې تاسو وګورئ اخبارونه ولولئ نو د اخبارونو کې دا جسټیفای کارول کېږي ځکه چې دا ټکسټ هر څوک په اسانۍ سره په ښه شکل سره ولولي. صحیح ده جسټیفای کوي زه دا بیرته کنټرول جے وامه پریس کوم کنټرول جے چې دا جسټیفای نه ووځي. صحیح ده نو دا مې وپریس کړ جسټیفای نه ووت. دې پسې موږ سره ګورئ ما سره یو بل کمانډ دی که چیرې موس ورباندې هاور کړو لاین ان پیراګراف سپیسینګ. د لاین او پیراګراف ترمنځ دا سپیس د فاصله ښودل دي. راځئ زه دا ټول ځای سلیکټ کوم ورته یم د دې ترمنځ فاصله راته وښیه. دې باندې کلیک کوم ګورئ ورته یم چې د هر یو لاین ترمنځ دومره فاصله راکړه. هر یو چې تاسو سلیکټ کوئ هماغومره اندازه به فاصله به تاسو درکول کېږي. ګورئ څومره چې ویلیو زیاتېږي دا فاصله به زیاتېږي. صحیح ده نو دلته وګورئ لاین سپیس آپشن دی ما سره. کله چې په دې باندې کلیک وکړم دا یو سیټینګ پیج راته خلاصېږي. که چیرې زه راشم دلته ورته ووایم دا خو 1.08 دی دا د کمپنۍ لخوا دومره سایز ورکول شوی دی. که چیرې زه دا ټو کړم او دا اوکې کړم نو دا به څه شي ګورئ زیات شو. صحیح ده نو زه وایم چې نه دا بیرته خپل حالت ته راوړم او دا ورته وایم چې 1.08 ورته انتخاب وکړم او ورته وایم چې همدغه بس دی. صحیح ده ګورئ باي ډیفالټ هماغه ورته راغلی. بل د پیراګراف ترمنځ فاصلې دي چې دا پیراګراف سپیسینګ دی. ګورئ کله چې زه راشم دلته یو کمانډ دی ما سره ریموو سپیس افټر پیراګراف.
کچېرې تاسو وګورئ نارمل حالت کې د لاین او د پاراګراف ترمنځ فاصله زیاته ده صحیح ده یو پاراګراف د بل پاراګراف ترمنځ فاصله لري خو کچېرې دا هم ریموف کول غواړئ رای به شي لاین ان پاراګراف سپیسینګ ته باندې به کلیک وکړئ او لاندې ریموو سپیس افټر پاراګراف باندې به کلیک وکړئ ګورئ هېڅ فاصله نشته لکه لینونو ترمنځ چې څومره فاصله دی د پاراګراف ترمنځ به هم راشي خو کچېرې غواړئ اضافه یې کړئ رای به شي دا به ایډ باندې به کلیک وکړئ فاصله به اضافه شي صحیح ده خو دا و د دې پاراګراف ترمنځ فاصلې زیاتول صحیح ده څنګه تاسو کولی شئ فاصله ورته زیات کړئ صحیح ده ښه بل ما سره وګورئ دلته یو ما سره شی دی شیډینګ دی شیډینګ څه کار کوي شیډینګ چې دی که نه یو پاراګراف ته پاراګراف بیکګراونډ ته کلر ورکوي لکه وګورئ زه راځم دا پاراګراف انتخاب کړم ورته مې ویلی چې تا ته بلو کلر ورکړه صحیح ده کلر یې ورکړه صحیح ده ګوره ټول ځایونه هغه پاراګراف چې څومره د دې ساحه وه ټولو ته یې رنګ ورکړی دی صحیح ده خو یو پوښتنه دلته شته چې دلته په فونټس کې هم موږ سره کلر شته او دلته هم شته دا څه مطلب ګورئ دلته د دې په واسطه هم کلر ورکول کېږي ګورئ زه دا ځای انتخابوم ورته یم چې دا ټول راته څه کړه هایلایټ کړه په دغه کلر باندې صحیح ده په د دې ترمنځ فرق تاسو په خپلو سترګو کتلی شئ ګورئ دا پاراګراف هم تر دې اندازې پورې راغلی دی تر دې ځي پورې دا ځي پورې راغلی دی صحیح ده خو دی یې نه دی رنګ کړی ولې ځکه دا چې دی هایلایټر دی هایلایټر دا کار کوي چې تر کوم ځي پورې خط ځي همغه ځي پورې به دا هایلایټ شي خو دا شیډینګ چې دی که نه شیډینګ به تر هغه ځي پورې به ځي تر کوم ځي پورې چې د پاراګراف ساحه وي دا د پاراګراف ساحه دی دا د پاراګراف ساحه دی صحیح ده خو دا هایلایټر چې دې ځي پورې نه راځي ځکه چې ټکسټ دی کې نشته د دې ترمنځ دا یو فرق صحیح ده عموما دا فرق د دې ترمنځ شته ښه د دې لپاره دلته یې راوړی دی صحیح ده بل موږ سره وګورئ دلته بارډرز دي بارډر به موږ تاسو ته د انزر ټیب کې د ټیبل په پراپرټیز کې به ووایي صحیح ده دا به دلته انشاءالله پرېږدو بیا به دلته تاسو ته ټول ویل کېږي ښه بل موږ سره څه شی دی زه به دا کنټرول زیډ کړم دا دواړه به لرې کړم د ځای نه موږ سره ګورئ کله چې موږ کنټرول ای پریس کړو دا به مکمل سنټر ته به راغی خو ځینې خلک وایي نه سنټر ته پکار نه دی د دې ځای نه لږ داسې سپیس ورکړه او دغسې کې پکار دی صحیح ده دا به څنګه کوو کنټرول زیډ کوم ګورئ ما سره دلته چې دی که نه ډیکریز انډنټ او انکریز انډنټ دی دوه آپشن دي ما سره د دې په واسطه کولی شو لږ د دې د فاصله زیاته ورکړو صحیح ده که چیرې زه غواړم دغه دا ورډ چې دی دا ویډیو دا انتخاب کوم دا لږ انکریز کوم ګورئ دا مکمل پاراګراف د دې نه ریموف کېږي تاسو به کتلی یو ځینې کتابونو کې د پاراګراف په سر کې داسې یو عکس لپاره ځای پرېښودل شوی وي نو همدې انکریز انډنټ او ډیکریز انډنټ په واسطه به کېږي دا صحیح ده نو تاسو کولی شئ چې یو ټکس لږ رامخکې کړئ د دې په واسطه باندې صحیح ده بل وګورئ موږ سره دلته څه شی دی دلته موږ سره که چیرې ماوس تاسو ودروئ رایټ ټو لیفټ ټکس ډایرکشن صحیح ده لیفټ ټو رایټ ټکس ډایرکشن دی ګورئ زه دغه ټول ټکس به زه پاک کړم او زه به راشم دلته یو څه لیکنه به تاسو ته وکړم صحیح ده لیکنه به داسې کوو لکه وګورئ زه لیکم چې هیلو مې ولیکه صحیح ده ځینې وخت به موږ غواړو چې دا د پښتو سایډ نه سټارټ واخلو ګورئ زه راځم دا پښتو سایډ نه دا سټارټ اخلم صحیح ده تاسو به څه وکړئ رای به شي دلته به دا ټکسټ راواړوي دې خوا صحیح ده زه به ورته ولیکم چې پښتو لیکنه وکړم صحیح ده ولیکم سلام مې ولیکه خو که چیرې زه راشم او دا په قوس کې ورته لیکم چې هیلو سوري زه به انګلیش راواړم دا صحیح ده هیلو لیکم ګورئ هیلو د دې سایډ نه سټارټ کېږي دا ولې دا به د دې لپاره وي ځکه چې دا ټکسټ ډایرکشن مونږ نه دی چینج کړی صحیح ده کله چې ټکسټ ډایرکشن چینج کوئ دا به بیرته دې خوا راوړئ نو وګورئ که چیرې بیا لیکنه هم کوئ مشکل نشته تاسو قوس بند هم کوئ صحیح ده ژبه واړوئ ورته سپیس ورکړئ قوس بند کې ورته صحیح ده ګورئ نو دا مشکل بس تاسو په دغه ځای کې د ټکسټ ډایرکشن په واسطه به حل کېږي صحیح ده نو تاسو به کولی شئ چې هر څومره لیکنه تاسو وکړئ لکه زه یو بل هم لیکم چې ورته لیکم چې چیرې تاسو یو ډکشنري جوړوئ که نه لکه تاسو وګورئ هیلو هلک زه لیکم صحیح په انګلیش کې پښتو کې او زه ورته یم چې دا څه ورته ولیکم بوای صحیح ده دا مې ولیکه چینج مې کړه بیرته وګورئ د دې مینینګ مې مخې ته ورته ولیکه ما سره به هېڅ مشکل نه پیدا کېږي خو که چیرې زه دلته راځم دې نه پس نور لیکنه هم کوم بیا هم کولی شم ځکه زه کولی شم چې ځکه ټکسټ ډایرکشن ما د دې چینج کړی صحیح ده نو هر څومره چې زه لیکنه وکړم ما ته څه مشکل نه راکوي صحیح ده نو د ټکسټ ډایرکشن رایټ ټو لیفټ ډایرکشن دا موږ سره دا مرسته کوي تر څو موږ پښتو او انګلیش لیکنه په یو ځای شکل سره وکړو یعنې دواړه په یو صفحه کې وکړو دا موږ سره مشکل نه راکوي صحیح ده بله مسله دا دی چې د ټکسټ ډایرکشن دا فایده موږ سره څه شی دی بله دا ده ګورئ ښه
که چیرې تاسو دلته زه تاسو ته یو لیست برابروم څه ده لیکنه کوم چې لیکم چې یو لیکنه به زه داسې وکړم چې شاګرد څه ده یو دقیقه زه به دلته یو بولټ راوالم بولټ رالم ګورئ دا مې راواخیست څه ده زه لیکم چې شاګرد څه ده ومیږدئ سوري دا به دلته راورسوم او ورته ولیکم شاګرد څه ده نیکسټ چې وامه ګورئ زما لیست به صحیح لیکل کېږي خو که چیرې زه دا آل کړم او دا ریموف کړم دې ځینه او ګورئ هر څه مې پاک کړل څه ده سوري صحیح شو دا پاک شو خو که چیرې دا ما سره دلته ټیکسټ ډایرکشن نه وي چینج شوی او زه بولټ رالم نو لیکل کوم نو زه به چې هر څه په پښتو لیکم ګورئ دې خوا نه به سټارټ کېږي صحیح ده ځکه چې د دې ډایرکشن ما نه چینج کړی خو که چیرې دا پیراګراف هم ورته واړم بیا به هم دا داسې لیکل کېږي راسره ګورئ بولټس به دې خوا راځي خو که چیرې زه داسې وکړم دا کنټرول A کړم او دا پاک کړم رایبشن دا ډایرکشن ورته چینج کړم نو دا به ما سره په همدې ترتیب به لیکل کېږي څنګه چې زه غواړم په پښتو کې غواړم صحیح ده نو په دغه شکل به لیکل کېږي صحیح ده نو د ټیکسټ ډایرکشن مطلب او فایده موږ سره همدغه ده چې موږ سره په مختلفو ځایونو کې مرسته کوي صحیح ده بل موږ سره ګورئ دلته یو بل کمانډ دی ما سره شو هاید کنټرول او کنټرول سټار دی شیر کړی دې مطلب څه دې مطلب دا دی ګورئ ښه زه راځم دا دلته تاسو یو څه لیکنه کوم از ایکوال ټو رینډ زه به دا لیفټ ته واړم صحیح ده از ایکوال ټو رینډ او زه یو څه 15 پیراګراف لیکل کوم صحیح ده دا مې وکړه نو ګورئ کله چې زه دا آل سلیکټ کوم او دا په دې بټن کمانډ باندې کلیک وکړم نو دا به ما سره څه کوي دا ما سره ټول هغه سوري صحیح شو اوس ځکه دا ډایرکشن ما نه و چینج کړی زه که چیرې دا سلیکټ کوم نو ما ته به د پیراګراف هغه انډینګ به ښایي کوم ځای کې زما پیراګراف ختم دی کوم ځای کې زما پیراګراف خلاص شوی دی ما انټر پریس کړی نو دا به راته د پیراګراف انډینګ به ښایي ګورئ دلته ما سره پیراګراف ختم دی دلته هم هر ځای کې هر یو ځای کې چې ختم و هلته به ښایي خو دلته څنګه راغلی دی دلته ځکه راغلی دی چې دلته اوس موږ لیکنه سټارټ کوو صحیح ده موږ لیکنه کوو تر څو انټر ووامه هلته به پاتې کېږي دلته به نوی شروع کېږي صحیح ده نو دا د دې لپاره دی چې پیراګراف به موږ ته ښایي چې پیراګراف په کوم ځای کې انډ شوی دی کوم ځای کې سټارټ شوی دی صحیح ده نو د دې لپاره موږ کولی شو دا وکاروو ما سره چې دی په دغه ویډیو کې چې دی دغه بولټ کمانډس پاتې شول چې دا به زه انشاءالله نیکسټ لیکچر کې به تاسو ته یم بل دا سورټ کمانډ دی دا به مې انشاءالله په نیکسټ لیکچر کې به تاسو ته ویل کېږي صحیح ده نو دا زموږ د نن ورځ درس چې تاسو ته موږ په پیراګراف ګروپس باندې وړاندې کړ چې که چیرې په دغه ویډیو تاسو ته مفید او ګټور وو او تاسو ترې ډېر څه زده کړل نو تاسو کولی شئ په دې باندې ډېر ښایسته کومنټ ولیکئ لایک یې کړئ زموږ چینل ځان سره سبسکرایب کړئ او خپل ملګرو ته یې ریکمنډ کړئ دا ویډیوګانې خپل ملګرو ته ولېږئ تر څو هغوی هم ترېنه استفاده وکړي او که چیرې تاسو زموږ په چینل باندې نوی راغلی یاستئ نو تاسو کولی شئ زموږ ټول کورسونه تعقیب کړئ وګورئ او لا ډېر څه ترېنه زده کړئ زموږ چینل حتمي ځان سره لازمي سبسکرایب کړئ